او د الله نبی فرمایلی وو چې چاله الله رب العالمین لونه ورکي او د هغې صبر وکړي په هغې باندې او د هغې باندې خرچ وکړي دا ولله جهنم نه اور او پرده شي. بعضې خلکو د لونو حقونه راواغستلو په زامنو پسې ولیکل. د الله رسول فرمایي چاله چې الله رب العالمین دوه لونه ورکي دوه او د ښایسته ادب ورته وښیي احسان ورسره وکړي او د دې په مقابله کې زامن غوره نه کړي نو د الله نبی فرمایي دی به جنت کې ما سره یو شاني. دا ګوتې یې داسې کړې ویل الله بوله جنت هم ورکي الله بوله په جنت کې زما ګاونډ هم ورکي. او د الله نبی فرمایلی وو چې چاله الله رب العالمین لونه ورکي او دی د هغې صبر وکړي په هغې باندې او د هغې باندې خرچ وکړي نو کنا له سترا من النار دا ولله جهنم نه اور او پرده شي. الله یې په د جهنم نه وساتي. بعضې خلکو د لونو حقونه راواغستلو په زامنو پسې ولیکل. دا ګوره یاد ساتئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د چا میراث قطع که چا چې د چا میراث کټ که چې هلکه ما پر خپل میراث کې پلانکۍ تې ویسته لور مې تې ویستله زوی مې تې ویسته دا پلانکۍ زوی مې تې ویسته نو د الله نبی فرمایي د ځان له په جنت کې خپله حصه ختمه کړه د دره جنت حصه لاړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي و یو سړي به 80 کاله عبادت کړی 80 کاله خو په آخر کې به وصیت غلط وکړي چې دا مې دې زوی له ورکوي دا مې دې بل له ورکوي او د هغه بل زوی چې کوم الله ورکړی د هغه به محرومه کړي لور به محرومه کړي. نو د الله رسول فرمایي وی الله رب العالمین له اور واجب کې اور. نو دا یو ضروري خبره ده چې په خپلو بچو کې عدل او انصاف کوئ. که شریک یې ساتلی شئ شریک یې وساتئ خو عدل پکې کوئ. که شریک نه ساتلی کېږي او حالات یې خرابېږي نو بیا یې بیل که خپله حصه تاوان او ذمواري په هغې باندې راواچوه خو په هغې کې به کۍ کوکۍ نه جوړئ. ځکه بعضې زوی کې چمچهګیري سیوی د مور او پلار چمچهګیري کولی شي مور او پلار ته ځان نږدې کولی شي مور او پلار ته مکر او فریب کولی شي د هغې د وجې نه دا پلار ظالم ولګي هغه بل زوی د میراث نه محرومه کړي. او دا زموږ په دې پښتنو کې 95% دا کاتې روانې دي. نو په بچو کې عدل کول فرض دي او په بچو کې بې انصافي کول دا د الله نبی فرمایي ظلم دی. د الله نه ویرېږئ دې نه ځان وساتئ.